السلام علیکم ګرانو دوستانو. د کرکټ بورډ مشرتابه د آسیایي شورا په کلنۍ غونډه کې د هند او سریلانکا کرکټ بورډ مشرانو سره لیدلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د آسیایي شورا په کلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه ګډون درلود او د آسیایي هیوادونو کرکټ بورډ مشرانو سره هم لیدنې ترسره کړې دي. دغه غونډه چې د مارچ په 19مه ترسره شوه د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف او اجرایي رئیس نصیب خان هم پکې ګډون درلود. د کرکټ بورډ د راپور له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف او اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان په دې ناسته کې د اسیا کرکټ شورا له جلا جلا غړو سره د تخنیکي مرستو او د ملي او ځوانو لوبډلو ترمنځ د ډیرو لوبو د تنظیم په برخه کې مثبت خبرې وکړې. افغان کرکټ لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې له هند او سریلانکا لوبډلې سره لوبې لري چې له هند سره به روانه کې مالویش سوي لوبې وځنډېدې. خو د کرکټ بورډ د مشرتابه د لیدنو په لړ کې د یادو لوبو په اړه هم بحث شوی دی او ترڅنګ د نورو لوبډلو ترمنځ د سیالۍ ژمنه هم وسوه چې د کرکټ بورډ په وینا ډیر ژر به یې مالویش خور سي. بلخوا بیا فضل حق پاروکي وایي ډیل سټن راته ډاډ راکړ، ویل یې په ځان باور ولره. پاروکي څو ورځې وړاندې هند ته تللی و خو د کورونا وایرس د شرایطو له مخې هغه له څو ورځو راهیسې کرنتین و چې نن یې له خپلې لوبډلې سره په تمریناتو کې برخه واخیسته. هغه له تمریناتو وروسته ویلي و چې د سویلي افریقا پخواني توپ اچوونکي او د دغه لوبډلې روزونکي ډیل سټن راته ډاډ راکړی دی. هغه ویلي دي چې د توپ اچونې روزونکي ډیل سټن او د حیدرآباد لوبډلې هندي توپ اچوونکي بوشنور کومار هم ستاینه کړې ده او هغه ته یې ډاډ ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې فضل حق پاروکي د لومړي ځل لپاره د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل شوی. له دې وړاندې راشد خان، نبی او مجیب رحمان په دغه لوبډله کې لوبېدلي دي. بلخوا د محمد نبی خیریه بنسټ لخوا د 50 کورنۍ سره نغدي مرسته وسوه. د محمد نبی خیریه بنسټ لخوا ویل شوي دی چې د روژې له رارسېدو مخکې په کابل کې د 50 کورنۍ سره نغدي مرسته کړې ده چې د یوې میاشتې لګښتونه پرې پوره کېدلی سي. په دغه پوسټ کې لیکل شوي دي د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په دورشل کې د محمد نبی خیریه بنسټ لخوا په کابل کې د 50 کورنۍ سره نغدي مرسته وسوه. د خیریه بنسټ له پاڼې زیاته شوې ده دغه مرستې چې د هرې کورنۍ د یوې میاشتې لګښت په اندازه وي د بنسټ مسؤلینو لخوا پر اړمنو بېوزلو کورنیو وویشل سوې. د محمد نبی خیریه بنسټ لخوا همداراز له خلکو څخه غوښتنه کړې ده راځئ په ګډه د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خپلو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. بنسټ ستاسو د مرستو او ملاتړ هرکلی کوي. لکنو لوبډلې افغان لوبغاړي نوین الحق د مارکوټ ځایناستي ته شارټ لیست کړی. د هند پریمیر لیګ IPL پیلېدو ته یوازې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي خو ځینو لوبډلو خپل یو یا دوه لوبغاړي د ځینو ستونزو له کبله له لاسه ورکړي دي. هغه لوبډلې چې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړي وي پر ځای د بدیلو لوبغاړو د اخیستو هڅه کوي چې په دې لوبډلو کې د IPL نوې لوبډله لکنو هم شامله ده چې د انګلستان توپ اچوونکي مارکوټ یې له لاسه ورکړي دي. خو اوس دغه لوبډلې د 11 لوبغاړو نوملړ خپور کړی دی چې له مخې به یې نوین الحق د مارکوټ بدیل سي. په لوبغاړو کې افغان لوبغاړي نوین الحق، علي خان، مزرباني، انډریو ټای، ثاقب محمود، جوش لیچلي او ځینې نور لوبغاړي شامل دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز هم هغه وخت د ګجرات لوبډلې واخیستې چې انګلستانی توپوهونکی جیسن رای له لاسه ورکړی و. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.